د ټولګټو وزارت محترم وزیر په کابل کې د ازبکستان هیواد له سفیر سره لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی په کابل کې د ازبکستان هیواد له سفیر محترم ایبک عثمانوف سره په خپل کاري دفتر کې وکتل او دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اوږدمهاله اقتصادي، تجارتي، ریلي او ټولنیزو اړیکو په اړه هر اړخیزې خبرې اترې وکړې. په دغه لیدنه کې د ټولګټو وزارت وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی محترم ایبک عثمانوف ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې افغانستان او ازبکستان یو له بل سره اوږدمهاله ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او د یاد هیواد له دوامداره همکاریو څخه یې مننه وکړه. په دې اړه د ټولګټو وزارت بیان وایي دواړو لورو د حیرتان بندر له لارې د انتقالات د کچې پر زیاتوالي، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او د زیربنایي پروژو په تړاو مفصل بحثونه ترسره کړل او د ازبکستان هیواد سفیر وویل موږ د بلخ هرات اوسپنې پټلۍ د جوړولو په پروژه کې پانګونې ته چمتو یو. ورپسې د ټولګټو وزیر له هغوی څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې موږ هم په یاده برخه کې له تاسو سره هر ډول همکاریو ته آماده یو. همدارنګه په یاده لیدنه کې د حیرتان بندر د دوستي پل د ترمیماتو په تړاو خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ تخنیکي پلاوی به د ترمیماتو په موخه د یاد پل څخه نظارت او لیدنه ترسره کړي. په پای کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوامداره اقتصادي اړیکو، سوداګریزو راکړې ورکړې او د زیربنایي پروژو په برخه کې پر دوامداره همکارۍ ټینګار وکړ.